چې دا ځکه مې نن دا هسې ګیلې څرګندې وکړې اشنا چې د رقیب څه مشورې څرګندې وکړې او ویش سمر سی وي چې ډارېږمه د کلي خل پېدلي دي جانانه وي چې ډارېږمه د کلي خل پېدلي دي جانانه په مو تو پرون یې تفسیرې څرګندې وکړې زمونږ د وطن چې وطنونو سره سیال کړي پښتون ته داسې مشر او پټکای نه میلاویږي او وي چې یې ښکلي ارمانونه ګیلامن پسې به وکړي ښکلي ارمانونه ګیلامن پسې به وکړي وشي بل یور به درته داسې سوداګانې نه میلویږي وشي نه یې مینه راسه وکړه او نه مې خپل شو وشي نه یې مینه راسه وکړه او نه مې خپل شو او مز ونی کړه پسې خاورې یار د بل شو لا اوس هم خبر نه یو چې مونږ څه بایللی دي لا اوس هم خبر نه یو چې مونږ څه بایللی دي او پردي جنګ کې مو څومره پښتانه بایللی دي او زه تلی وم تیراله هر کنډه و مورچه مورچه و زه تلی وم تیراله هر کنډه و مورچه مورچه و کپیږو ښایستونه مو د غره بایللی دي او مماڼې وې خفا او هم ګورګورې وې تاغیره مماڼې وې خفا او هم ګورګورې وې تاغیره غوزان و غلامان مونږه خونه بایللی دي ګرانو کتونکو سلامونه نیکې هیلې ډېر احترامات سمر افریدی یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل صحت په جامو کې پټ وئ دا شعرونه د ګران دولت ګیلمن صاحب وو چې تاسو ته مې د مرکې په سر کې وویل مرکه ده ادبي څیرې او نن زموږ سره د باړې اکاخیلو درون میلمه ګیلمن دولت ګیلمن صاحب میلمه دی د سره وې د ده په ژوند فن باندې خبرې کوو او دنه به څو کلمونه هم اورو دولت ګیلمن صاحب په کوم اکاخیل دی اکاخیل درانه پښتانه دي امید کوو موږ د هغه اکاخیلو د مشرانو نه چې د ګیلمن صاحب په ژوند باندې قدر وکړي ملګریو د شاعر قدر چې کوم دی هغه د مرګ نه پس خلکو له ورشي او ارمان افسوس بیا کوي پسې خو قدر د انسان هغه دی چې تاله یو سړی په ژوند باندې قدر درکړي په ژوند خلک ودرنوو په ژوند درناوي ورکو په ژوند یې قدر وکړو نو دولت ګیلمن صاحب موږ سره ناسته د ټولو نه مخکې ګیلمن صاحب تا ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شي او پخیر علي نو بس بیت سمر صاحب د تاسو ډېره مهرباني چې موږ له هم د پروګرام مو کار وکړله خاص کرکې تاسو انګازې ټي وي ډېره مننه او ډېره مهرباني و الله قدرمن کا خوشحال و آباد اوسئ ګیلمن صاحب ژوند څنګه روان دی بس شکر دی ښه دی تېرېږي د الله لاک لاک شکر دی بس روان دی او ایسارېږي نه به ژوند تېرېږي تاسو خپل لنډ شان پیژنګلو وکړئ نو بس د مو پیژنګلو خو لنډه پیژنګلو دولت ګیلمن مې نوم دی او د کومک او خیل سره تعلق لرم بس دا د مو لنډه تغه د میلواټ اوسېدونکی یم و ژوند چیرته کوي بس ژوند هم په دا خپله لوکا کې کوم سیلمیني کوم بس د غریبۍ ژوند دی بس په دا دوکانونو باندې سامان خرڅوم دا زما کاروبار دی او دا مې ژوند هم دی بس تعلیمي زده کړې بس تعلیمي زده کړې ته وطن پیر سبق مې ویلی دی ته ویرې بس د غربت او د غریبۍ د لاسه پاتې شو هم پوه که چې غزل څومره وخت نه لیکي نو غزل د شاعرۍ آغاز خو مې د 2016 نه کړی دی او بس غزل هم لیکم نظمونه مې هم لیکلي دي بس چې په څه شي مې وس بر شوی دی بس هغه لیکم چې وس مې پې بر شي خو غزل مې ډېر لیکلی دی کوم داسې استاد لرو چې تاسو ته نه په باقاعده طور اصلاح کوو یا ناستی ورسره کوو نو بس سمر صاحب زه به ته داسې وایم چې هېڅ داسې چا سره مې نوسته نه ده کړي استاد دی مو نشته په دا چې په کومه علاقه کې زه پاتې کېږم په هغه کې داسې لیکوال او داسې دغه سړی نشته چې دغه سره زه کښېنم او زده کړه ترې وکړم نو د چا سم تر اوسه پرې ناست نه یم ټیک ده کوم هغه ادبي غونډو له تاسو تګ راتګ کوو چې هغې سره په تنقیدي اجلاسونو کې کښېنو یا په میاشتني اجلاسونو کې ناستی کوو نو زه خو بس ایکیو په بټاتل کې حمزه ادبي لښکر غونډه کې تعلق لرم بس نور داسې مبین احساس صاحب مبین احساس صاحب هغه صاحب بالکل په هغه پروګرام کې زه عیسی خلم نورو کې مې داسې نه ده اخیستي ټیک ده څومره غزل لیکلی دی او کتاب چاپ دی نه دی چاپ په دا هم لږ هم پوه کړه نو بس غزلې خو مې ډېرې لیکلي دي د تقریبا 300 پورې غزل به د موسوي خو کتاب مې نه دی چوپ کړی او بس زړه مې ورته شته دی خو اوس داسې ساعت مې نه دی چوپ کړی په دا چې بس د حالاتو د وجې او د مجبورو د وجې رونه اوس پاتې دی ګیلمن صاحب خبرې به هم روانې وي څه به درنه اورو
نو بس شعرونه به ته ویم د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي ارشاد ارشاد ویشي نه یې مینه راسه وکړه او نه مې خپل شو ویشي نه یې مینه راسه وکړه او نه مې خپل شو او ما ځواني کړه پسې خاورې یار د بل شو نه یې مینه راسه وکړه نه مې خپل شو او ما ځواني کړه پسې خاورې یار د بل شو ډېر ښکلی او انقلاب زما د مینې نه جوړ نه شي سمر صاحب چې انقلاب زما د مینې نه جوړ نه شي چې رقیب راته کشمیر و یار کابل شو او ویشي پسې ما ګیلمن ډېرې منډې وکړي پسې ما ګیلمن ډېرې منډې وکړي او چېرته ښکلی یار و د مې په څنګل شو اوس پې د غزل شعرونو لارو شو ارشاد ارشاد سمر صاحب چې د زړه دشته مې وچادو سپرلی نه میلویږي د زړه دشته مې وچه سپرلی نه میلاویږي ویشي د زړه دشته مې وچاده سپرلی نه میلویږي او مودې وشوې د موسی یو سړی نه میلویږي واه 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 ډېر ښه او ویشي توبه ډېر کبرجن دي د خیبر ښکلي سویبه توبه ډېر کبرجن دي د خیبر ښکلي سویبه د زړه په بدلارو ته زړګی نه میلویږي آها ډېر ښکلی ډېر ښکلی شی او ویشي څه خلکو سره ګوره په خبرو نه مړېږم څه خلکو سره ګوره په خبرو نه مړېږم ویشي څه خلکو سره ګوره په خبرو نه مړېږم څه خلکو سره مې هسې بستندای نه میلویږي واه واه ګیلمن صاحب ډېر ښکلی او ویشي مزې په دا وطن کې د غټانو بچو وکړي ویشي مزې په دا وطن کې د غټانو بچو وکړي او غریب سړي بچي ته ښه مرګی نه میلویږي واه 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 بیا وایه دا شی مننه ویشي مزې په دا وطن کې د غټانو بچو وکړي او غریب سړي بچي ته ښه مرګی نه میلویږي او ویشي یا خدایه د پښتون په حال به رحم کله وکړي یا خدایه د پښتون په حال به رحم کله وکړي ویشي یا خدایه د پښتون په حال به رحم کله وکړي پردي جنگ کې تاباشو نور هیڅ شی نه میلویږي خدایه د پښتون په حال به رحم کله وکړي پردي جنگ کې تاباشو نور هیڅ شی نه میلویږي او ویشي په حال د غریبانو وګدارانو خبر نه یو ویشي په حال د غریبانو وګدارانو خبر نه یو ویشي څه خلکو تړندې چرګې دروبای نه میلوي ویشي زمونږ د وطن چې وطنونو سره سیال کړي زمونږه د وطن چې وطنونو سره سیال کړي ویشي پښتون ته داسې مشر او پټکای نه میلویږي ډېر ښکلی شی ډېر ښکلی شی ویشي زمونږ د وطن چې وطنونو سره سیال کړي پښتون ته داسې مشر او پټکای نه میلاویږي پټکای نه میلاویږي او ویشي یې ښکلي ارمانونه ګیلمن پسې به وکړي ښکلي ارمانونه ګیلمن پسې به وکړي ویشي بل یور به درته داسې سوداګۍ نه میلویږي یې ښکلي ارمانونه ګیلمن پسې به وکړي بل یار به درته داسې سادګۍ نه میلاویږي ویشي د زړه دشته مې وچادو سپرلی نه میلویږي ویشي مودې وشوې د مو سره یو سړی نه میلویږي ډېر ښکلی ګیلمن صاحب ګیلمن صاحب شعرونه وینه نور هم انشاءالله اورو په دا هم پوه کا چې د کومو شاعرانو نه متاثره یې یعنی په ژوندو شاعرانو کې هم او په مړو شاعرانو کې هم نو بس په ژوندو په مړو شاعرانو کې خو مې خاطره فریدی صاحب ډېر خوښ و د ده شاعري مې ډېره په زړه لګېدلې شاعري ده او په ژوندو شاعرانو کې خو ټول مې راته ګران دي هر شاعر چې دی زه یې په زړه کې مینه لرم خو به داسې وي چې څه ډېر زړه ته نسکیر وي څه داسې دغه وي نو امام منظر صاحب شعرونه زما ډېر خوښ دي او منیر بنیرای مې خوښ دی او بغزاده دانش مې خوښ دی نو دا درې شاعران مې ډېر خوښ دي او بیا امام منظر صاحب شعرونه ما ډېر خوښ دي ډېر ښکلی ډېر ښکلی نور به هم درنه ساورو نو بس اوس پېته یو بل غزال ویم ارشاد ارشاد وی چې دا ځکه مې نن دهسې ګیلې څرګندې وکړې اشنا چې د رقیب څه مشورې څرګندې وکړې او وی سمر صاحبي چې ډارېږمه د کلي خال پېدلې دي جانانه ویشي ډارېږمه د کلي خال پېدلې دي جانانه په مو تو پرون یې تفسیر یې څرګندې مننه او ویشي دا ستړي پښتانه به خدایه کله هوښیارېږي دا ستړي پښتانه به خدایه کله هوښیارېږي ویشي دا ستړي پښتانه به خدایه کله هوښیارېږي ویشي دا ستړي پښتانه به خدایه کله هوښیارېږي او بالا خلکو پې مړه تجربې څرګندې وکړي ویشي دا ستړي پښتانه به خدایه کله هوښیارېږي او بالا خلکو پې مړه تجربې څرګندې وکړي او ویشي زمونږ د خوارانو په سر ناستي په بنګلو کې زمونږ د خوارانو په سر ناستي په بنګلو کې اوس خلکو خو زمونږ په سر مزې څرګندې وکړي ډېر ښکلي شعرونه او ویشي بچا یې د پوډرو کار کړي خلک یې تاباه کړل بچا یې د پوډرو کار کړي خلک یې تاباه کړل
خو دادا یې په پیسو باندې عمرې څرګندې وکړې بچا یې د پوډرو کار کړي خلک یې تباه کړل خو دادا یې په روپو باندې عمرې څرګندې وکړې او ویشي لایق موږ پښتانه د تراګر د نامې نه وو ویشي لایق موږ پښتانه د تراګر د نامې نه وو د خپل ورونو خدای ګو چې دوی څرګندې وکړې اوه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ویشي د ښکل یو حسن کم شه خو د زړه نه خیرې نه کړم د ښکل یو حسن کم شه خو د زړه نه خیرې نه کړم ویشي د ښکل یو حسن کم شه خو د زړه نه خیرې نه کړم د مینې نه مې و خلکو خیرې څرګندنه ویشي د ښکل یو حسن کم شه خو د زړه نه خیرې نه کړم د مینې نه مې و خلکو خیرې څرګندې وکړې ډېر ښکلی شي او ویشي زما ګیلمن نه وه په قسمت کې رویه نه کړه زما ګیلمن نه وه په قسمت کې رویه نه کړه ویشي په پلور یې موږ 2,500 جرګې څرګندې وکړې ویشي دا ځکه مې نن دهسې ګیلې څرګندې وکړې اشنا چې د رقیب څه مشورې څرګندې وکړې ډېر ښکلی ډېر مزېدار ګیلمن صاحب څه ویل غواړي په مرکې په اخره کې څه ویل غواړي څه پیغام ورکول غواړي نو یاره سمر صاحب زه خو د یو خبره ډېره زیاته کوم کتونکو مینهوالو ته یې کوم پښتنو ته یې کوم چې یو پښتنو د زړه نه د یو بل سره محبت وکړو نفرتونه مه کوو لږ عمر دی او چې ښه تیر شي او خاص کر کې خپل قوم ته قوم اکو خیل ته د مودا پیل دی چې ګوره جنګ جګړې د دغو دښمنونه اوس زموږ یو 2 تپې نه خط کې دي د هغو په منځ کې د ځمکې تنازع او پاکې ډېر تاوان وشو نو هغو ته د مو اپیل دی چې بس د دغو لابړو دوبړو نه تیر شو دا دښمنۍ ما کوو او بس د نفرت نه هېڅ نه جوړېږي او لږ عمر دی خیر تیر کړو بالکل د وخت راکولو یو جهان مننه ګیلمن صاحب ډېره مهرباني درمنو کتونکو دولت ګیلمن صاحب سره مختصر مرکه تاسو واورېده انشاءالله که ژوند و د بلې مرکې سره به هم بیا یو ځلې ګیلمن صاحب میلمه کوو شعرونه هم ترېنه واورېدل اکاخیل قوم له یې ډېر ښکلی دروند پیغام ور کړلو بله خبره ده چې اکاخیل قوم ډېر دروند پښتون قوم دی ډېر درانه پښتانه مشران یې زیږولي دي ما په مرکه کې مخکې هم وویل او په اخر کې هم دا وایم چې د دولت ګیلمن صاحب قدر وکړئ داسې خلک بیا نه پیداویږي د قدر وکړئ او د چې دا کم شعرونه دي هغې له کتابي شکل ورکړئ مالا او ګران دولت ګیلمن صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان